نبی علیہ السلام صحابه ته وی د جنت مختلفی دروازې دي کنه. یو د صدقې دروازه ده، نو چې چا صدقې ډېرې ورکړي به په هغې داخلیږي. یو پکې د روجهدارو ده، یو پکې د منځ کوونکو دغه دروازه ده، چا چې نفلي منځونه ډېر کړي هغه به په هغې باندې داخلیږي. او یو پکې د روجهدارو دروازه ده، وی باب الریان ورته وایي. ریان د هغې دروازې نوم دی. وی په دې به صرف روجهدار داخلیږي، صرف روجهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روجې نیولي، اومې ورسره نور نفلي روجې نیولي، هغه روجهدار به په هغې داخلیږي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د الله حبیبه دا خو ټول د خیر دی، که پاره دروازه څوک داخل شو خو داسې کس په پکې چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکوي. لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي، مانځه والا ته به د مونځ کوي. وی د الله حبیبه داسې به پکې چې هره دروازه به ورته اواز کوي، داسې کس په پکې چې هره دروازه به یې رابلي. نبی علیہ السلام ورته وی وارجو ان تکون منهم، زما امید دی چې هغه به تی، زما امید دی چې هغه تی. صرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارجو ان تکون منهم، زه امید ساتما چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا مرحبا مرحبا، تا ته به هره دروازه اعلان کوي، تا ته به هره دروازه آواز کوي. ډیره مبارک میاشت را باندې راغله. حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان، چې کله رمضان راشي لکه اوس راغی نو فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې الله کولاو کړلې. راځئ وی د جنت دروازې کولاو دي، راځئ ځوانانو، اے ګناهګارانو ټول راځئ، ټول فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو دی، راځئ راځئ مافیانې غواړئ، راځئ منځونه کوئ. وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بندې دي، بس هغه بندې شولې. څومره د رحمت میاشت راغله، څومره د روغې او د صلح میاشت راغله. ای ځوانانو دا د جوړې میاشت راغله، دا د صلح میاشت راغله، دا د الله سره د روغې میاشت راغله. الله روغه کوي، د روژه ماتي په ټیم یم کوي او د ماسپښین یم کوي، چې روژهدار یې نو الله روغه کوي. دا د الله سره د روغې میاشت راغله. روغې وکړو، روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي، ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. نه دا روغه نه ده، دا روغه کوي، روغه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی؟ ما من شیء احب الی الله من شاب التائب. نبی علیہ السلام فرمائی وی رب العالمین وائی چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده. ځوان سړی وایي یا الله میری توبه، دا الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي، ځوانان به کله توبه وباسي. ځوانانو میاشت در باندې راغله، ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي، دا د قرآن د ختم د پاره دي. کینم بم نو په ولاړه به قرآن ته ودرېږم، مال الله ځواني راکړي. بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي، بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی، جاړې به. نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي، و الله چې روغ وم نو ولاړ به وم، خو اوس بیمار یم، نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي. نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی، بس توبه وباس. د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته، او اول عشره شروع دا د رحمت میاشت، دا رحمتونه راوریږي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعاګانې غواړئ، درود شریف زیات وایي اول عشره کې. چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا، الله تبارک و تعالی پہ 10 رحمتونه راولیږي. د یو درود په بدله کې 10 رحمتونه الله را لیږي. نو چې ته 1000 پیرې درود شریف ووایي نو څو رحمتونه راله؟ 10,000 رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل. او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی، دا څومره لنډ درود دی؟
دا زر پیری ډیر په اسانه کیږي نو چې دا زر پیری وای نو لزر رحمتونه باندې د الله د طرف نه راوړي دا د رحمت میاشت رحمتونه راوړيږي د جهنم دروازې بندې دی او د جنت دروازې کولو دي ډیره د برکت میاشت را لاله ډیره د رحمت میاشت را لاله چې ظاهرانه نشي عبادت پکې وکړو چې ظاهرانه نشي بل کوشش کوي د خپل وس مناسب د خپل وس مناسب نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو روزدار له د روزماتي انتظام وکړو یو روزدار ستا په مال روزه ما تکړه نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري د دغه روزدار عمر اجر الله تعالی درکو ستای ټول ګناهونه معاف کړل او چې یو غلام دې د الله په لار کې آزاد چې یو کستا په مال روزه مات نو صحابه غربونو صحابي راغی وی الله حبیب مون خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه دا په یو کجوره باندې دا په یو نونې ډوړې باندې میلاویږي خو چې ستا په مال سوکرو جماعت کې نو کوشش کوي خپل مالونو کې لګ برخه وکي لګ برخه ځان له کیلو کجوره لې دغه نیمه کې نیم کیلو بل ورکا نیم ځان ته پرې خو چې وای دا خلک رو جماعتي چې زما پکې اجر کی بختور خلک چې ستا په مال چارو جماعت کړل نو یو د خپل روجي اجر شو بل چې ستا په مال اگر روجه ماته کړی دا د هغه د روجې مرا اجر ستا موشو نو مونږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړن تا ته د 2 روجو اجر چې 3 ماته کړل نو د 3 روجهدارو اجر 4 ماته کړل نو د 4 روجهدارو اجر نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ